السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په IPL کې راشد خان زبردسته توپ اچونه وکړه. په څلورم اوور کې ټریک ترسره کړ، خو په آخري شېبو کې لوبه د لاسه ووتله او لوبه یې وبایلله. راشد خان نن په خپله لوبډلمشرۍ د ګجرات ټایټن لپاره هیټریک وکړی. باورناکه لوبه په دغسې حال کې وبایلله چې په وروستیو کې د کلکتې لوبډلې ته په 5 توپونو 28 منډې په کار وې، چې رینو سینګ 15 شپږیزې ووهلې. د IPL د 14م پړاو سیالۍ په 14مه لوبه کې ګجرات ټایټن کلکتا نایټ رایډر لوبډلې سره مخ شوې، چې په پیل کې ګجرات ټایټن د لوبې پچه وګټله. لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه. ګجرات ټایټن په ټاکل شویو 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 204 منډې جوړ کړې، چې ویجو شنکر غوره توپوهنه وکړله. 63 ناسوځېدلې منډې جوړ کړلې. همدغه راز سودروشر اندرو 50 شومنګیل بیا نه ډېر زیاتې منډې جوړې کړلې. د کلکتیا نایټ رایډر لوبډلې ته سونو نارین غوره توپ اچونه وکړله، 3 ویکټ یې ترلاسه کړل. همدغه راز اساوي شاه شرما یو لوبغاړی وسوځوي. د 205 منډو هدف په تعقیب کې کلکتا نایټ رایډر د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره په وروستیو کې بریا خپله کړله، چې په 50 توپونو 28 منډې په کار وې، چې رینو سینګ 15 شپږیزې ووهلې. افغان ستوري ملي اتل راشد خان د هند غوره لیګ کې ټریک ترسره کوي. کراماتي جادوګر او راشد خان لومړنی افغان لوبغاړی شوی چې د هند غوره لیګ کې ټریک ترسره کوي. که چیرې دغه ویډیو ستاسو خوښ شوی په چینل کې نوی یاست، نو حتما زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.